قدرمنو سلامونه مې واخلئ په داسې حال کې چې 2 ورځې مخکې په نړیوال کچ باندې د استادانو نړیواله ورځ مانځله کېده او پرون د خیبر پښتونخوا حکومت او بیا د خیبر پښتونخوا پولیس ډپارټمنټ د خیبر پښتونخوا په پرایمري ټیچرز باندې ټیر ګیس شلنګ او تر دې چې ډېر استادان گرفتار شوي دي د تورو تنبو شاته شوي دي. دنیا استادانو ته په کم نظر ګوري او موږ استادانو ته په کم نظر ګورو په دې به هم خبره کوو، خو مخکې له دې نه دا خبره دې ستاسو په علم کې وي چې په پوره خیبر پښتونخوا کې د 20,000 نه زیات پرایمري سکولز دي او د 80,000 نه زیات پرایمري سکول ټیچرز دي. یعنی دغه 2 ورځې نن به همې سبا لا بیا هم پته نه لګي دغه د 20,000 نه زیات سکولونه به بند وي، طالب ورته پرتې وي. زمونږه ګلالي ماشومان چې د مخکې نه موږ د علم په میدان کې ډېر وروستو هغه به بیا سکولونو ته نه ځي، استادان به په احتجاج باندې وي او دغه سلسله به چې په کوم ځای تمامیږي دا پته نه لګي. څومره بدبختي ده د دې وطن، بیا په خصوصي توګه د پښتنو. یو طرف ته فواد چودري غوندې خلک موږ پسې مزاح کوي، عجیبه عجیبه سټیریوټایپنګ راځي د پښتنو په اړه، بل طرف ته د خیبر پښتونخوا حکومت زمونږه هغه خلک چې هغه استادان دي د استاز درجه به د ټولو خلکو ته معلومه وي. که نن افسر افغان دلته ناست دی د دې په شا به یو سپینګیری استاز و، که نن د نړۍ هر څوک پرمختګ کوي د هغې په شا باندې استاز دی. او ما ته د اشفاق احمد صاحب یو قصه را یادېږي. اشفاق احمد د زاویې رایټر ډېر لوی پروډیوسر او یو ډېر لوی مفکر، هغه وایي چې په ایټلی کې وما سټډیز دپاره تللی وما د ټریفک وایلیشن مې وکړو، نو زه لاړم جج ته پیش کړی شوم، نو هغه پرچه یا څه جرمانه چې وه هغه خو وشوه، خو هسې بیا هغه جج تپوس کوو، نو په تپوس کې راته وویل چې ته کار څه کوې؟ نو ما ورته وویل چې زه استاز یم. دا د هغه د زاویې د کتاب لیکلې خبره ده چې جج د خپلې کرسۍ نه پاڅېد چې ښه ته استاز یې. ایټلی، یورپین کنټریز، امریکا، لندن، هغه خلک چې اکثر زه خلکو ته یم هغو زموږ دپاره رول ماډل نه دي، خو هغو چې کوم پرمختګ کړی دی موږ مجبور چې موږ د هغو مثال ورکړو. د استاز کومه درجه، بیا پرایمري سکول ټیچر هغه د ماشومانو ذهني تربیت کوي او ته د هغه استاز دومره د هغه تضحیق وکړې، تذلیل وکړې، شلنګ پې وکړې، په ځای دی چې هغه ته واورې نو ته په هغه باندې ټیر ګیس. بیا د یو استاز په دې سینه باندې ما د څپلۍ چاپ لید. خدای خبر چې د استاز په سینه څوک گزار کوي، د دې مطلب دا دی چې ته په کتاب گزار کې، ته په علم گزار کې. دا زما د خیبر پښتونخوا د حکومت تربیت دی. ما ته په دې باندې ډېر افسوس راشي، ډېر خلک به خفه کېږي، خو د حق سره چې څوک نه ودرېږي دا هم ډېره لویه بېماني ده. خبره دا ده چې دا مسله د ولې د پرایمري ټیچرز چې دي د هغو غوښتنه ډېره واضحه ده، عام خلک پرې پویه کومه لیمن پرایمري سکول ټیچر ریکروټمنټ چې کېږي یا دله چې کله دا نوکري ورکول کېږي نو د بیسک پی سکیل چې دی هغه 12 دی 12 دی. پوخا به د پرایمري د ټیچر دپاره تعلیمي کرایټیریا یا شرط چې نو هغه میټرک و، اوس بیا دیو دا شرط بیچلرز کو دا ګریجویشن کو، نو دا د پرایمري د ټیچر دپاره هم دی دغه ګریجویشن شرط، او دا د میډل سکول او د های سکول دپاره بیا هم دی. نو دی وایي چې د تعلیم شرط زمونږ یو دی، زمونږ تعلیمونه هم بیا د چا ماسټرز وي، د چا ام فل وي، تر دې چې په پرایمري سکول ټیچرز کې ما پی ایچ ډي سکالران لیدلی دي. نو دی وایي د تعلیم شرط د حکومت یو دی او بیا د هغو بیسک پی سکیل چې دی نو هغه 16 دی، هغه 17 دی او زمونږ 12 دی. د دیو هیډ ټیچر چې نو هغه په 15 کې وي. نو دیو غوښتنه دا ده، دی وایي چې موږ ویو چې زمونږ دا بیسک پی سکیل چې دی دا د 15 کړی شي او بیا که موږ کې څوک ټیچر سینیر کېږي نو هغه د 16 ته لاړ شي، زمونږ هیډ ټیچر د 17 ته لاړ شي. یو ډېره جنون او یو ډېره لیګل خبره ده، د ډیبیټ خبره ده، د خبرې خبره ده. په دې کې شلنګ ته، انسو ګیس ته، استادانو وهلو ته هیڅ ضرورت نشته دی. خو یو ځل بیا ما ته ډېر لوی افسوس وشي. ما اوس سراج الدین صاحب څوک چې د اپټا یو ذمهواره چارواکي د هغه نه تپوس وکړو چې آیا د استادانو خدای مکه څه بېخوندي کړې وه چې په دې شلنګ شروع شو؟ هغه وی چې زه دا تا حلفن وایم چې زمونږ ډیلیګیشن مشران تلي مذاکراتو له او دلته پولیس په موږ باندې اندادون دغه شلنګ شروع کو. وی زه په خپله په سټیج ولاړم، سراج الدین صاحب دا زه کوټ ان کوټ دغه خبره کومه، خپله نه کومه. زه خو حیران یم
که دا پولیس دی، که دا سی ایم دی، که دا زمونږ د تعلیم منسټر دی، خو تاسو به هم د یو استاد په غېږه کې تربیت شوی. نو آیا استادانو لکه تاسو کم کمی پرېښی دی چې ستاسو شاګرد نن دې حال ته رسي چې هغه په تا باندې شلینګ کوي، او بیا استادان چې پرون په کوم بد حال ما ولیده ډېر زیات ودردېدم. بیا هم زه دا ګڼم چې استاد د دې ټولنې د ټولو نه معتبره چارواکي ده، استازي د ټولو نه مقدسه پیشه ده. استاز مه بدرنګوئ، خدای مکه ټولنه به د بېخوندۍ د بدرنګۍ طرف ته لاړه شي چې ستا د ټولنې جوړونکي ته دومره تضحیک او تذلیل کې، نو ستا سی ایم صاحب به بیا څه شي، او ستا پی ایم صاحب به څه شي، او یا ستا پولیس به بیا څه شي. پولیس ته مې خواست دی څه خو تاسو د خپل عقل نوم کار اخلئ چې د استاد خبره راځي، د ډاکټر راځي، د انجینیر راځي، د وکیل راځي، د جرنلیسټ راځي. لږ خپل ذهن نه لږ کار اخلئ. دې خلکو سره دا د مکالمې خلک دي، دا د ډز غوبل خلک نه دي. یو استاد ځان سره لوړ نه و راوړی، چاره ځان سره تماچه نه وه راوړې، ژبه یې راوړې وه، علم یې راوړی و، فکر یې راوړی و، تاسو په هغو باندې شلینګ کوئ، انسوګیسې پرې وروئ. آیا دا استاد ستا پلار هم کیدی شي، دا ستا استاد هم کیدی شي. هر استاد روحاني پلار دی. په دغه سخته ورځه کې د استادانو سره اوږه په اوږه باندې ولاړو، د دیو په درد باندې شریک وو، د دیو دغه ډیمانډز چې دي د ډیبیټ په بنیاد باندې جنون منو، او په هره سخته ورځه کې د علمي، د فکري او د خبرې سړي سره ولاړو. خدای دې وکړي چې دغه ستونزه په یو ښه ډول سره حل شي. اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.